مخکې ورځو کې ما د یو هندو پنډت بیان اورېدو، زه کله ناکله د دوی دا بیانونه مې اورم چې سړی خبرې چې دوی څه ګولونه چې دی هغه کري او څه بیانوي او څه نه بیانوي. نو دا یو مشهور پنډت دی په انډیا کې چې هغه ناسته و په بد حل لغړ، او سبحان الله یعنی دا اسلام داسې ناشنا شوی دی. او حدیث کې راځي بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا. اسلام اوله کې ناشنا و، رسول صلی الله علیه وسلم یو وخت بیا روان دی چې اسلام به ناشنا شي. لکه اوس ګوره دا د هغوی د معاشرې دینداره دی او لګړ ګرځي. تاسو به لیدلي صرف هغه لنګ یې اچولی او داسې په دې اوږه یو کپړه را اچولي، ده ته هېڅوک د تعجب په نظر نه ګوري، حالانکې لګړ ګرځي او په دې مخ یې هغه زیړ رنګونه هم تپلي په بد حال. یهودو ته وګوره د هغوی چې کوم دیندار یې هغه ځان له څه په بد حال ګرځي. د نصاراو هغې ته وګوره هغه ځان له په یو سټایل ګرځي. دا نور چې بوذا دي او دا نور مذهبونو والا دوی ته وګوره هغه ځان له یو په دنیا کې په یو باندې مې اعتراض نشته چې کله یو دینداره سړی مسلمانی او ښایسته ګیری او پنسې د ګیټو نه بره ساتي، په ده باندې خو د غیر مسلمو یو لاک اعتراضات دي، خو مسلمانان پې به اعتراضات کوي. یعنې موږ دومره زموږ د دین ناشنا شو او موږ ناشنا شو د دین سره چې زموږ لکه اوس ګوره زنانه زموږ هم پرده کوي او زنانه د بعضو غیر مسلم هم پرده کوي. بعض غیر مسلم هم پردې کوي، د هغوی په مذهب کې چې پرده به کوي. د هغوی هغې ته حریت وایي، ازادي، او زموږ هغې ته تنګ نظري وایي او دهشتګردي ورته وایي. داسې د اسلام د غیر مسلمو کوشش د هغې د بدنامولو شروع کړی ده او بدناموي. یعنې که زموږ ښځه مخ پټوي دا تنګ نظري ده او دا د زنانو سره ظلم دی. د هغوی زنانه که مخ پټوي څه دی؟ حریت دی، مرضي ده. موږ وایي چېرته ښځې نه تنګوو، موږ ښځو له حقوق ورکړي دي، نو دا مخ پټول غواړي چې پټوي. ښه زموږ دی چې مخ پټ کړي او برقه راواچوي. وایي مسلمانان دومره ظالمان دي چې ښځه غریبه غواړي چې هغه ازادي وویني، خو دوی بېله برقې لازمي کړي دي. نو دا د یهودو هغه پنډت په بد حال، یعنې سړی وایي چې ده سره به څوک سلام هم ونه کړي، داسې کرکجن په بد حال لګړ توګړ. زموږ چې کوم دیني مشران یې صحیح حق پرست یو خو براینام دي چې په دین تجارت کې هغوی نه یادو. زموږ چې کوم د دین مشران دي او دینداره خلک د هغوی د مخ نه رڼا ځي، نور ته ځي. باحیا باعزته خلک یې قدرمن. د دوی دا چې سړی ویني خصوصا د دې پنډتانو منډتانو د هندوانو ده څه به بل شان مخلوق وي، نو هغه بیان کوي لګیا دی هسې د عقل ته دوی ګوره. په دې کې یو هلک راپاسي چې تقریبا داسې 14 کالو 18 کالو وي. هغوی ما سره یو سوال له ډېر هوښیار هلک وي، پته چې وروسته به یې دغه هلک ته به یې څه څه ویلي، خو کیمرې مخې ته دا و چې هغوی ما سره سوال دی. نو هغوی سوال څه دی؟ وی سوال دا دی چې تا دا بګوان چېرته به خپله لیدلی؟ یې پنډت ته وایي. هغه یې راګیر کړو، خو دا خو ډېر وران دي، ته خو داسې جواب ورکړي چې هغه چې او ما لیدلی دی او تا هم لیدلی دی. هلک ځان له حیران شي چې زه ده خو به لیدلی، خو ما کوم ځای کې لیدلی. نو هغه ورته وایي څنګه په دې پوه ونه شو؟ وایي ته چې مندر ته لاړ شي ستا مخې ته څوک وي؟ بګوان نه دغه بګوان دی که نه، تا هم لیدلی ما هم لیدلی. او لاندې نه ټول خوشحاله شي او د هغوی څه خاص کلمات دي هغه ووایي د خوشحالي. څنګه جواب یې ونه ورکړو؟ اوس د دې هلک په ذهن کې د فطرت یو خبره پرته وه چې بګوان خو دا بوت نشي کېدی، بوت خو رب نشي کېدی. خو هغه شی د پنډت ته تپوس وکړي چې ده چېرته هغه اصلي بګوان لیدلی؟ نو بیا ورته پنډت وایي چې خبرې ورسره کول غواړي د بګوان سره. نو هغه ورته وایي چې ولې نه؟ دا خو د خوشحالۍ خبره. نو خبرې ورسره هم کولی شي، د هغې به د زه یو طریقه وکړم. یو طریقه ورته وښیي چې د شپې ویده کېږي نو د سهاره پورې به یو ورد ووایي، په هغه ورد کې دا دي چې لکه
بګوان ته وایي چې لکه ته راشه او د هغوی یو بګوان نه دی، دا بوتان د هغوی قسمه قسم د هر یو جدا نوم دی او د هر یو جدا کار دی، د هر یو جدا ډیوټي ده. نو د هغه خاص بوت نوم ورته وایي چې ته به دی رابلې او به ورته وایي چې راشه ما سره خوب کې خبرې وکړه، نو هغه به سره په خوب کې خبرې وکړي. سبحان الله، چې یو معبود باطل معبود په هغه باندې یو ماشوم دا اعتراض کوي او نه مني د هغه عقل چې دا د معبود او د دې بندګي کېږي، هغوی ته دا سپین ګیري او مشران او کشران او ښځې ټول ورته پراته. الحمدلله چې الله موږ ته توحید د عقیده را کړې ده، الحمدلله. او که چېرته الله دا عقیده موږ ته نه وی رانصیب کړې، موږ به ورسته یو بوت ته پراته وی او موږ به ورسته یو قبر په دې مسلمانانو کې چې دې قبرونو ته پراته دي ځکه ته وګوره، موږ به ورسته یو قبر سره پراته وی څوک به پکې منجوران وي او څوک به پکې چې چرس او سګرټ څکي او چا به بنګ څکي. خو دې ماحول ته وګوره، دا کوم چې موږ د الله په کور کې ناست یو که نه، ورب الکعبه، دا ماحول، دا دیني مجلس، دا سکون دا ته په هغه ځایونو کې نه میلاویږي، دا صرف دلته دی ځکه چې د الله کور دی او د الله او د الله د پیغمبر خبره پکې کېږي.